تر هیلو او خوبونو یو ګام وړاندې. نه پوهیږم هغه فلم به مو کتلی وي او که نه چې ویډي هرلسن پکې د پوهنتون د استاد رول لوبولی و. د دې فلم په یوه برخه کې نوموړی د زده کړیالانو په مخ کې درېدلی دی، یوه خښته یې په لاس کې نیولې ده او له هغوی نه پوښتي دا څه دي. هر یو دا فکر کوي چې د دې پوښتنې ځواب ډېر ساده دی او په یوه اواز سره وایي دا خښته ده، خو هغوی چې په دې نه پوهیږي چې له دې پوښتنې څخه د استاد موخه څه ده، استاد خپلو زده کړیالانو ته سم ځواب وایي او دا ځواب و چې د هیچ چا ذهن ته نه ورسېدلی. هغه وایي ان یوه خښته هم غواړي چې یو څه شی شي. ولې نه؟ د باور وړ خبره ده. یوه خښته په یوازې ځان هیڅ هم نه ده، خو که همدغه خښته په هند کې د تاج محل او په پاریس کې د نوتردام په څېر ښکلو ودانیو کې وکارول شي، هرومرو به یو څه بدل شي. دغه خښته اوس مهال د یوې ښکلي او ځانګړې ودانۍ یوه برخه ده. غواړم وپوښتم چې کیدای شي د ځمکې په سر داسې یو موجود پیدا کړو چې ونه غواړي د یوه لوی شي یوه برخه واوسي. ان یوه خښته هم، حتی یوه خښته هم هیلې او خوبونه لري. د ناپلیون هیل په فلسفه کې لکه څنګه چې فکر وکړئ او شتمن شئ په کتاب کې د شتمن کېدو لپاره اړین ګام، علاقه، لیوالتیا او هیله درلودل ښودل شوي دي، همدارنګه شوق، علاقه او لیوالتیا د ټولو لاسته راوړنو د پیل ټکی ګڼل کیږي. همدا هیله او لیوالتیا درلودل دي چې په خپل ځان کې یو نغښتی ځواک او قدرت لري. دغه ځواک او وړتیا په هغه تخم کې لیدل شوي چې غواړي پر یوه پیاوړي او لویه ونه یې بدل کړي. هیل د دې لپاره چې د دې هیلې او لیوالتیا مفهوم یې په ښه توګه واضح کړی وي ډېرې بیلګې راوړي. هغه د یوې ساده تګلارې له مخې خپل طرزالعمل او کړنلاره په شپږو عملي ګامونو کې خلاصه کوي. لومړی ګام: د هغو پیسو مبلغ چې د درلودلو هیله یې لرئ په خپل ذهن کې یې تصور کړئ او د پیسو مقدار په سمه توګه وټاکئ. دوهم ګام: په پوره غور سره مشخص کړئ چې د دغو پیسو د لاسته راوړلو لپاره د کومو کارونو د کولو او کومو شیانو د لاسته ورکولو لپاره تیار یئ. نابرد رنج گنج مسیر نمیشه بد. دریم ګام: هغه ټاکلې نیټه مشخصه کړئ چې غواړئ دغه پیسې لاسته راوړئ. څلورم ګام: خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره ټاکلی پروګرام او طرحه جوړه کړئ او له ځنډ پرته یې د عملي کولو لپاره لاس په کار شئ. پنځم ګام: د پام وړ پیسو لپاره یوه ټاکلې وینا ولیکئ. په دې وینا کې د پیسو پر مبالغو سربیره ټاکلی او محدود وخت، د همدغو پیسو د لاسته راوړلو لپاره کیدونکي هڅې او خپل پروګرام او طرحه د یو لړلیک په توګه ولیکئ. شپږم ګام: دغه لیکلې وینا په ورځ کې 2 ځله په لوړ غږ ولولئ. غوره ده چې دغه وینا له بیده کېدو مخکې او له بیښېدو وروسته هم یو ځل ولولئ. کله چې وینا لولئ خپل ځان داسې تصور کړئ چې ګواکې پیسې مو لاسته راوړې دي او هغه حالت سره شیبه په ځانګړې توګه تصور او مجسمه کړئ. دغه مرحلې له تاسو سره مرسته کوي چې په یوه خوا کې لوېدلې خښته ونه اوسئ، بلکې لږ تر لږه هغه منځنۍ خښته واوسئ چې د ځان لپاره خپلې ځانګړې هیلې او خوبونه لري. ستاسې غوښتنه که هر څه وي، هغه که یوه لوړې موخې ته رسېدل وي، د شتمنۍ لاسته راوړل وي، د یوه نوي کار او کسب پیلول وي، اړینه ده چې په ټوله معنا یې غوښتونکي واوسئ او د درلودلو او غوښتلو هیلې ته یې هماغسې چې هیل واضح کړې ده په زړه کې وده ورکړئ. تل په یاد ولرئ چې ان یوه بېروحه خښته هم غواړي چې یو څه شی شي، د نور لپاره هم یو څه وکړئ. کیدای شي تاسې راتلونکی ګاونډي، میرمن، ترزا او یا فرانک شانګیتوس ونه وایسي. دا چې تاسې یو مشهور کس نه یاست اړینه نه ده چې چیرې تاسې د یوې خیریه موسسې لپاره مالي سرچینې او لیوالتیا نه لرئ. هیڅ د اندېښنې او خفګان خبره نه ده. اړینه ده چې له هغوی سره مرسته وکړئ چې لوړې هیلې او موخې لري. څه ډول کولی شو د ژوند لپاره پر یوه غوره مکان د نړۍ پر بدلولو کې ونډه واخلو؟ همدا نن د نورو د مرستې او لاسنیوي لپاره کومې کوچنۍ کارونه دي چې باید ترسره یې کړو یا همدغه کوچنی کار ترلاسه کولی شئ.